السلام علیکم ستړي مشئ په خیر راغلی دوستانو منصف خان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم جی دا وخت کلی کې چکر د پاره راووتلم دغه وګورئ دا مخامخ یو ورور به چې دی زموږ لګیا دی جوار ریبي دې نه پس په نږدې ورځم تاسو سره بیا په ویډیو کې هم شریکوم څنګه نیکه په خیر څنګه یې صحت دی ښه دی دا راته ووایه چې دا فارم مارم لوړی که څه حساب دی نو دا وږي پکې کوتره کوئ نو چې وږي په دې کې کوتره کوي څاروو ته څه فایده ورکوي که نه پایم کوي ښه څه وجود هم وله ښه کوي وجود هم ښه کوي او پایم کوي دې جوارو سره ښه دا خوږوالی وي دی که نه ښه نو اصل کې ته ماته دا ووایه چې دې نه ته دا وږي ماتی نو به ډېره فایده یي که دې څاروو ته چې داسې ورکړې نو کومه زیاته بهتره ده بس څاروو ته هم ورکوې نو فایده ده کوم داسې ماته هم فایده ښه دا ټول به څاروو ته ریبي ښه والله دا ما خو یې دوستانو زړه نه مني دا فارمي دي که نه وطني دي ښه فارمي جوار دي دا او دا چې دی څاروو دپاره ریبي دې سره وایي پی هم ډېر زیات کوي او بل چې دی ښه کېږي ورسره هم د هغې وجه دا ده چې کچه جوار دي پکې کچه دانې وي نو جوار چې خوري نو بس تاسو ته هم پته وي چې هغې سره به پی ډېر زیات کوي او اصل کې د جوارو دانه چې ماته کړي نو دې کې هم یو قسم لپی وي نو هغې سره وایي څاروي ښه کېږي نو بالکل دا څاروو له وړي اکثر له فارم کې چې څاروي پی کوي نو هغه د هغې ګټه وي که نه او چې پی نه کوي اوچ څاروي وي پکې نو بیا د تاوان وي فري پالنه چې دی د هر یو شیز هغه ګرانه ده نو بس دغسې دا جوار ریبي او دا پوزیشن دی پرون چې دی ډېر زیات باد باران هم شوی و نو دا هغې وایي چې دی د ګیر چاپېره سپېدارو او داسې فصلونو ته چې دی لږ ډېر نقصان هم رسېدلی و پرونی ویډیو کې چې دی ما تاسو سره شریک کړی موسم چې دی ورو ورو د سبزیانو د دې سبزیانو ختمیږي د بینډو د باټینګړو دا چې دی ورځې ورو ورو پشا کېږي یخنۍ ته موسم واوړېدلو دې نه پس چې دی یخني به شروع کېږي نو هغې کې بیا ګوپي ډېر ښه کېږي دغه ته ګوپیان شوي خو دا بې موسمه ګوپیان او د پرونی زول او باران باره کې که درته زه ووایم نو دا جوار یې ټول غورځولي هم دي دا وګورئ د دې وږي دا پوزیشن زه تاسو ته ښیم دا وږی ورته سپین که چې دا څنګه دانه کې دي او دا دانې له به زور ورکوي نو تاسو ته به پته مو لګي او سپین که راماتې کوي بالکل کچه دانه او د پیو ډکی دې پوزیشن کې دي دا وږي ښه او دا څاروو دپاره ریبي کچه دا وګورئ له خیره سرې نو بس څاروي به دې سره چې پی نه کوي او ښه کېږي نه نو څه به کوي بالکل به دې سره ښه کېږي ښایسته خوراک دی څنګه چې انسان کاجو پسته بادام خوري او ښه کېږي او غوښه که نه نو دغسې د هغوی دپاره دا یو ښه خوراک دی نو الریډي به دې سره ښه کېږي او لازم خبره ده نو بس دا رور به چې دی کار ته پرېږدو چې دی زر زر دا کار هم ختم کي او تقریبا ماښام ته چې دی وخت نږدې دی او د ګړي مومن نه رالی دی جوارو پسې خو دا چې دی ضروري خبره ده چې څاروي ساتي نو بس بیا به ورله د ګیا او د خوراک څښاک غم کوي نو بس د هغې وجې چې دی دا رور رالی دی او دلته کې لګیا دی له خیره سرې جوار ریبي څومره به ریبي دا به ریبي بس کوي به ښه یو خرګاړې نوره څه ګیا میا دی کې کوتره کوئ که څه حساب وي بوس موسه ښه ښه نو فارم چې دی واره کوي ګټه مټه وي که نه بس شته خو د هغې دپاره څه ضروري خبرې دي چې هغې به خیال ساتي د هغې خیال دی د هغې خوراک دی ښه لکه چې سړی وایي چې په فارم کې ګټه وکړم مونږ خو اورېدلي چې ګټه پکې نن سبا سړی نه شي کولی نو څه دای ضروري خبرې دي چې هغې به خیال وساتي چې ګټه وکړي په فارم کې خو دا خیال دی لکه میخه به څنګه راولي غوا څه حساب به کوي دا خو بس په پیسو راځي نو بس نه راځي دې کې څه خطرناکې خبرې به وي که نه نو خطرناکې نشته چې په قرضو راولي هغې کې تاوان دی او چې په نقدو راولي ګزاره کېږي ښه بچ کوي خپلې پیسې ښه بچ کوي ښه بس رور چې دی پکې خوشحاله دی والله دې خوشحاله پکې ساتي او خدای دې وله پکې ډېره ګټه ورکړي اکثر له مونږ اورېدلي دي ګیر چاپېره فارمونو کې چې دی څه کسان داسې وي چې یې خپوي خو څه پکې داسې دی چې په حساب کتاب یې پوي کم یو روزګار چې م شروع کوئ او په حساب یې نه پوهېږي ړومبه کې پکې سړی ډغرې خوري نو زما په خیال هغه اولني کسان دي فرسټ ایکسپیرینس یې دی خو دا کم تجربه کار کسان چې وي هغوی په حساب باندې پوي وي او هغوی ته د آمدن پته وي هغوی ته د هغه پټو خبرو پته وي کم چې نوي کسانو ته نه وي پته نو بس دی چې دی ګټې پکې بیا کولی شي ښه له خیره سرې فرینډز بل درته یو خبره هم کول غواړم چې ځان سره مې وږي هم راویشته خیر سره دا به چې دی وریته او بیا به یې روټۍ نه پس خورو
نو بس ډېره زیاته مزه به وکړي. ځان سره مې راوایسته او مالک چې دی دلته کې راغلی او ټانټې اریبلې نو بغیر اجازته خو یې خوند نه کولو او نه ښه خبره یې که نه. بس اجازت هم ترې وایسته وږي م ځان سره یې راوایسته. اوس کور ته ځم او ماښام مونځ ته ټایم نږدې شو. نو بس داسې وړوکې شانتي ویډیو وه چې تاسو سره مې شیر که امید لرم چې ویډیو به هم ستاسو خوښه شوي او اوس ما له اجازت راکوئ. د لوی الله په امان.